کابل ښار د شپږمې ورځې لپاره هم په قرنطین کې ده، خو اوسیدونکي یې له دغه وضعیت څخه شکایت کوي. د کابل ښاریان وایي د حکومت له لوري د کابل د قرنطین کېدو له اعلان وروسته د نفقې د پیدا کېدو لپاره بیرون کار کولو ته راوځي، خو پر وینا یې چې هیڅ کار یې نه ده کړی، حکومت یې هم هیڅ ډول لاسنیوی نه ده کړی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې یا دې له دوی سره مرسته وکړي او یا دې هم د کابل د قرنطین موده نوره ختمه کړي. ما د محترم د رئیس جمهور نه او د افغانستان هغه تاجرانو نه چې هغه انټرنیشنل تجاران دي، دیو نه مې دا خواهش دی چې دا کوم سامان راوړي په خپل نرخ یې ورکړي او ګټندې پې ونه کړي چې دغه کې غټ حجر دی او دا غټه قرباني ده او د افغانستان په کتاب په تاریخ کې به ستاسو یو نوم نوشته شي. ایستو موقع بعد قرنطین است از خانه نبرای موقع خانه نبرایم چی بخوریم اینا که برام بدیم از صبح تا بالا خو ما خو هیچ دم خو مساعد نشده دیگه. 4 بوجیار ده موتراتم پردیم به قیمت ارزان، به من مفت نتین، به قیمت ارزان بدید. پیاده کچالو را به قیمت ارزان بریم بتین. بس ما امروز 8 سر په خریداری کردیم، معلومات که 20 میگیم کس او را نمیخره. ما از دولت خواه نیستیم که باید به ما کمک شه. دلته بیا د کابل په شاه شهید سیمه کې د زازیو ځوانانو ټولنې له شاوخوا شپېتو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دوی وایي چې اوس مهال د کرونا ویروس د سرایت جدي خطر موجود دی او ټینګار یې وکړ چې سوداګرو ته پکار ده څو له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي څو دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. له وعدې سره سم یې نن شپېتو کورنیو ته د خوراکي موادو لړۍ پیل کړې. انشاءالله د ځاځي ځوانانو مدني ټولنه به د خلکو د لاسنیوي همدغه لړۍ جاری ساتو. د قوم او هیواد له شتمنو او بااحساسه ځوانانو څخه د شپېتو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو بستې برابرې کړې. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 43 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې 41 په هرات او 2 په کابل کې دي، چې له دې سره په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو په شمول 209 پیښو ته ورسېدې. د عامې روغتیا وزارت همداراز وایي چې د کوویډ 19 ویروس د مخنیوي لپاره دوی ولایتونو ته یو مقدار پیسې هم لیږلي دي. در مجموع ما 236 میلیون افغانی ما به ولایت در مجموع ولایت روان کردیم که بیشترین پول ما به ولایت هرات روان کردیم. 28.8 میلیون افغانی ما به ولایت هرات روان کردیم. په اول په تیرو 24 ساعتو کې موږ 43 مثبتې پیښې درلودې چې متاسفانه 41 مثبت پیښې د هرات په ولایت کې او 2 هم د کابل په ولایت کې ثبت شوې، چې د دې واقعاتو سره مجموعي ډول زموږ ټول ارقام 209 واقعاتو سره ته ورسېدې. د کابل ښار د قرنطین کېدو له امله د خلکو ستونزې داسې مهال مطرح کیږي چې لا هم د کابل په ځینو سیمو کې د دوکانونو او مارکیټونو له بندېدو پرته د خلکو ګڼه ګوڼه د پخوا په څیر ده.